دا پرمختګ مهم خبر ملا برادر وایي د کونړ د برېښنا د بند د جوړېدو چارې به د هند په مرسته ډېر ژر پیل شي. سلام او خو په خیر ستړي مه شئ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر تازه خبر ورکړ چې د یو هندي شرکت سره یې خبرې نهایي شوي تر څو د کونړ پر سیند د برېښنا بند چارې پیل کړي. ملا برادر چې پاکستان یې مخاطب کړی ویلي چې هیڅوک د افغانستان د آبادۍ مخه نشي نیولی او د هیواد د هر څاڅکي د اوبو قدر ورسره دی. ملا برادر په خپلو خبرو کې د څو نورو پروژو یادونه هم وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل شي. دا یادونې وړ ده چې دغه هندي شرکت د نورو ډیمونو د جوړېدو ژمنه هم کړې چې نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل شي. که د کونړ په سیند د برېښنا ډیم جوړ شي او اوبه یې مهار شي نو د پاکستان په خلاف یې د سپر په توګه استعمالولی شو. بله خوا مسؤلین وایي پاکستان باید د کډوالو ایستلو پرېکړه د تفاهم له مخې وکړي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت له پاکستانه وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پرېکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال دا غوښتنه پرون په کابل کې د پاکستان د سفیر له مرستیال او شارجر دافیر جنید وزیري سره په کتنه کې وکړه. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت له خبرپاڼې سره سم مسلکي مرستیال د پاکستان ډیپلومات ته ویلي د کډوالو موضوع دوه اړخیزه موضوع ده او په دې اړه پرېکړې باید هم د دواړو هیوادونو په تفاهم سره وشي او د یو ګډ میکانیزم تر رامنځته کولو پورې دوی ونه ځورول شي. له عملتیا مو نړۍ مننه درنو لیدونکو چې موږ څارئ.